السلام علیکم ملګرو. د ګیلامن شهید چې دی نو د ټولو نه دردناکه واقعه په ژوند کې چې کومه راغله ده نو هغه راسره واوره. یا هغه یې ویل که نه چې په ژوند کې په څومره سختې تېرې شوي د خدای به واقع نه ده دې ټول خلک جوړولی دی. ښه یو داسې سخت وخت پرې راغلی و که نه چې هغه خپله واقعه بیانوله نو ډېره زیاته سړی له ژړا ورځي. ملګرو یو داسې واقعه پرې راغلې وه په ژوند کې. اوس خو الله پاک دې ولله جنت الفردوس نصیب کړي، شهید شوی دی او په ژوند کې په یو داسې واقعه راغلې وه که نه چې هغه بیانوي که نه نو تاسو ته به اوس په خپله پته ولګي د ګیلامن شهید چې کومه دردناکه واقعه راغلې وه. نو تاسو راځئ زما سره واورئ که نه چې ګیلامن شهید دا کومه واقعه ده، په کوم ځای کې راغله او چا ورسره څه کړو چې دا دومره دردناکه واقعه ملګرو بیان کړې ده او ټول خلک یې خفه کړی ده. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ چې تاسو ته هم پته ولګي. ګیلامن شهید چې دی نو د خلکو نه هېر شو، هغه خو د دنیا نه تللی دی او د هغه چې کومه خبرې دي نو هغه بالکل حقیقت دي. نو تاسو راځئ زما سره هم واورئ چې ګیلامن کومه واقعه ویل دی او چا ورسره څه کړي دي که نه چې هغه دومره په دردناکه او دومره په خفګان باندې دا واقعه بیان کړې ده. فوجي په پټک راکوز کړم، زما په صورت هتکړۍ راچولې، ټوپۍ راغوستله، سترګې یې رابندولې، ما ته وایي یارېږه ما هسې مونږ ته د تفتیش دپاره بیایو. نو زما ملګری ګواه دی چې کوم هلته و راسره ما ډېر په زغرده ځواب ورکړ چې دا رې زما یو ورک ته هم نه دی راچولی، یوې پښتنې افغانې مور په غېږ کې پرورش راکړی دی. نو له تاسو ولې وډارېږم زه چې راوتم دې شیانو ته اماده وم. هغه ملګري ته ما مخامخ هم ویل چې ته ګوره زما په څېره خو داسې د خوف او د حراس نښان نه وي چې بیا ځان ملامتوم پرې. ده ویل نه نه چمتو یې. په هر صورت چې کله یې یوړم ډېر په سخت انداز یې په مغزي ونیوم، راون کړی وم. اول خو یې پوښتنې ګېګنې وکړې د ټول فامیل د خپلو پردو د هر شي معلومات یې وکړ. بیا یې چې کوم ځای ته زه منتقلولم چې روان وم ورو ورو د ژړا او د های هوی نارې رانږدې کېدلې. نو زه لاندې ځمکني تخت ته کوز شوم، بیخي تیاره ماحول و. بیا چې زه کومې پنجرې ته داخل شوم په هغه کې به یوه خښته چې کوم یعنې دا چې مونږ کورونه پرې جوړوو موږ خښته به عامه وزیر والا لهجه کې ورته وایو، یوه خښته به داسې ولاړه وه یوه به پرته وه، په دې کې به ما د خپې داسې کژې ایښې وې لکه مثبت به ودرېدلی نه شوم نه، لکه خوب ته نه پرېښودل کېدم. اووه ورځې مسلسل زه په دغه ځای کې دوی ودرولی یم. زما سره تر څنګ یو بل پښتون ځوان و، ډېره سخته سزا یې هغه ته ورکوله. هغه د ټارګېټ کلینګ یعنې د هدفي وژنو په تور ککړ راوړی و، خو ده بار بار دا چغې و نارې وهلې چې زما کوچني ماشومان دي باید هغه یتیمانان نه شي، زه بې ګناه یم. ډېر مقصد زه به ځان دومره نه دغه کېدم ځورېدم. په هغه ځوان مې سخت زړه دربېدو. هغه ځوان دلته به د قبیلې نوم نه اخلم ځکه زما انټرویو به ډېر خلک ګوري، هسې نه چې د چا زوی ور به ورک وي نه. نو خو ډېره سخته سزا و. ما ته به یې 4 5 یا 6 چیتره راکول، خو دا چیتر به داسې و چې د دې چیتر داسې غټ دغه به ډېر سخت دروند و، خو د دې په هر ځای کې داسې کوچني کوچني د میخونو سرونه وتلي وو. نو چې دا چیتر به یې تا ته درکړ دا ټول وجود به دې پرخې پرخې وینې وینې داسې زره زره وینه به دې په وجود وتله. ما ته به یې ویل څه دې کړي دي مالا؟ هماغه کیسه ده چې اول مې کړې وه. بهرحال بیا 6 ورځې پس دوی ته چې کله معلومات وشول، معلومات اول هم ورته کېدل چې دوی ته معلومات وشول چې دا یو مقصد پولیټیکل ورکر دی، یو سیاسي مبارزه یې کړې ده، نو داسې څه نه دي کړي. بیا چې کله زه دغه ته راوړم بنو ته ډېره سخته ګرمي وه. وسیم جانه دومره ګرمي وه چې زما وجود به هر وخت په خولو کې لوند و، او دا د قید کپړه چې دوی راکوله تک سور رنګ یې و د وینو غوندې، قیدي نمبر 6 یې بې لیکلي و. نو چې له دغو سختیو سره مې دا ورځې تېرې کړې میاسې او د فوج د قید صرف هغه هم ډېر د یو انسان د تکلیفولو دپاره چې تر شا لاس در وتړي، سترګې در بند کړي، دوې درې غټې غټې ټوپۍ سترګو مخ ته در واچوي. دا هم تر ګرمي دومره ګرمي وي چې حد یې نه وي. 9مه میاشت وه نو د پېښور ګرمي تا ته درک درکوي چې څنګه ګرمي ده. له هغه ځای چې وړلو هغسې په تړل نه شو. یو ځل یې اوبه راکړل شوې ما ته په پېښور کې چې وړو یې ټېسټونه میسټونه یې رانه وکړل، وایي سړی جوړ دی بس همدغه نشته. بیا یې چې راوړمه له پېښوره په تړلو لاسونو تړلو سترګو دا غټه ټوپۍ یو بوجۍ یې راچولې وه. زه خپلو ویښتانو حتی دومره په عذاب کړی وم چې دومره دوی نه وم په عذاب کړی لکه خپلو ویښتانو مې چې په عذابولم.